غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. که غواړئ چې په افکارو کې د مثبتو بدلونونو پر مټ په ژوند کې مثبت بدلونونه تجربه کړئ، کتاب مو د ژوند ملګری کړئ. د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خوښ یم چې د غوره ملګري په خپرونه کې ستاسو درانه چوپړ ته حاضر شوی یم. په دغه خپرونه کې مو دا ځل درته له لومړۍ کاري ورځې تر استعفا کتاب غوره کړی دی. هیله ده خپرونه مو خوښه شي او تر پای شیبو پورې راسره اوسئ. راځو د کتاب څلورمې برخې ته. څه ډول په کاري محیط کې غوسه کنټرول کړو؟ هیڅوک له غوسې ځان نشي خلاصولی، ځکه تل له داسې پیښو او اشخاصو سره مخ کیږو چې زموږ د غوسې پارېدو لامل ګرځي. موږ یوازې کولی شو زده کړو چې څه ډول خپله غوسه کنټرول کړو او له خپل ځان یو درست عکس العمل وښیو. بله شکه موږ ټولو به داسې کسان لیدلي وي چې په کاري محیط کې پر خپلو احساساتو کنټرول لاسه ورکړی وي. ور په درز وهي، په همکارانو یا مشتریانو په غوسه کیږي او داسې خبرې کوي چې ډیر ژر بیا ور باندې پښیمانه کیږي. ډیری کسان به مو لیدلي وي چې د جلسو پر وخت نشي کولی خپله غوسه کنټرول کړي، ځکه د دوی له نظر سره مخالفت شوی وي او یا هم پر ځای بل څوک ګمارل شوي وي. دلته هغه ټکو ته اشاره کوو چې په وسیله یې کولی شو په کاري محیط کې خپله غوسه کنټرول کړو او په بریالیتوب سره خپلې دندې ته ادامه ورکړو. لومړی قدم ووهئ تر څو غوسه مو سړه شي. په کاري جلسه کې د ناستې پر وخت چې کله د مدیر له لوري پر تاسو باندې نیوکه کیږي په غوسه کیږئ مه. کله چې وینئ غوسه مو زیاتیږي، ژر تر ژره هغه ځای پرېږدئ، یوه پلمه ولټوئ څو مجلس تر کړئ او وکولی شئ خپله غوسه تر کنټرول لاندې راولئ. که د خپلې غوسې د کنټرول لپاره ځان ته وخت ورکړئ، بېله شکه به په دې چاره بریالي شئ چې غوسه مو سړه شي. له هر ډول غبرګون ښودو مخکې وضاحت وغواړئ. بېلابېلې پوښتنې جوړې کړئ. کولی شئ د نورو کسانو له خبرو هم ګټه واخلئ او له هغوی څخه پوښتنه وکړئ چې په دې کار سره کولی شئ مقابل کس ته وخت ورکړئ څو په خپله کړنه پښیماني وښیي. دریم، د 10 ثانیې له قانون څخه ګټه واخلئ. هیڅ غبرګون مه ښکاره کوئ. د یوې کاري جلسې او یا هم په ټلیفون کې د خبرو کولو پر وخت چې کله پوهیږئ غوسه مو نشئ کنټرولولی، تر شونډو لاندې تر 10 پورې حساب وکړئ. په دې ډول کولی شئ ځان ته وخت ورکړئ چې غوسه مو ښکته شي او مخکې له هر عکس العمل څخه پر واقعیت ځان پوه کړئ. څلورم، وګورئ څه او کوم څیزونه مو د غوسې لامل ګرځي. فکر وکړئ چې په کوم وخت کې مو خپل کنټرول له لاسه ورکوئ او په غوسه کیږئ. کله چې پوه شئ دغه څه مو د غوسه کېدو لامل ګرځي، ځان ترې لرې وساتئ او کوښښ وکړئ له هغه څه سره ځان ډیر مه ټچ کوئ او یا دا چې زده کړئ څه ډول کولی شئ له هغو سره جوړجاړی وکړئ. پنځم، همکاران مو وپېژنئ. وګورئ همکاران مو څه ډول خوی لري او له تاسو سره څه ډول چلند کوي. کیدای شي د همکارانو ډیری هغه خبرې چې تاسو ته د انتقاد په ډول بریښي په اصل کې د ټوکې او شوخۍ بڼه ولري. د همکارانو په پېژندلو سره مو کولی شئ په اسانۍ سره د هغو له انتقادونو سره جوړ راشئ او خپله غوسه مو کنټرول کړئ. شپږم، د نورو د غبرګون ښودو وړاندوینه مخکې له مخکې وکړئ. کله چې غواړئ په یوه اداره کې دنده پیل کړئ، د همکارانو د عکس العمل وړاندوینه مو مخکې له مخکې وکړئ. په دې ډول سره کولی شئ له کار کولو وروسته د هغوی له نیوکو سره جوړجاړی وکړئ. اووم، ځان مو د غوسې او احساساتو کنټرولولو ته چمتو کړئ. کله چې غواړئ خبرې وکړئ، ځان مو د هر ډول پوښتنې او نیوکې لپاره تیار کړئ. په دې ډول سره کله چې د نورو له انتقاد سره مخ کیږئ، خپله ارامي به مو ساتلې وي او په ډېره اسانۍ سره به مو د منتقد کس ځواب ویلی وي. اتم، خپل احترام وساتئ. هیڅکله هم نورو ته بې احترامي مه کوئ، ان که تاسو په حقه هم یاست. حق نوم دی خدای دی، حق تل حقدار ته رسیږي او لمر هیڅکله هم پر دوو ګوتو نه پټیږي. نهم، د هرې ورځې په پای کې مو غوسه لرې وغورځوئ. دا زده کړئ کله چې د ورځې په پای کې له دفتر وځئ، نو خپله غوسه مو د دفتر له دروازې برون له ساتونکو سره له خدای پامانۍ وروسته لرې وغورځوئ. له هغه وروسته چې کوم وخت لرئ پر داسې څه تیر کړئ چې د خوښې وړ مو وي. له دوستانو سره وګورئ، د ټلویزیون په زړه پورې خپرونې وګورئ څو مو خفګان له منځه ولاړ شي. لسم، د خپلو تېروتنو له کبله مو بښنه وغواړئ. له دې سره چې بد نیت مو نه درلود، خو د غوسې له کبله د یوې کاري جلسې پرېښودل یوه ناوړه کړنه ده او کیدای شي د جلسې پرېښودل مو د دې لامل شي چې یو چاته مو بې احترامي کړې وي.
نو له هغوی څخه بخښنه وغواړئ. لازمه نه ده چې د خپلې غوسې په اړه توضیحات ورکړئ، یوازې دومره ووایاست: زما کړنه د منلو وړ نه وه، زه بخښنه غواړم. دا تر ټولو ښه او لویه خبره ده چې ستاسو دغه کړنه څوک معاف کړي. په یاد مو وي چې د خپلو تېروتنو په اړه بخښنه وغواړئ او د نورو بخښنه هم په سترګو ومنئ څو د زړه سکون ترلاسه کړئ. په دې حالاتو کې د تنخوا د لوړېدو غوښتنه مه کوئ. د ټولو کارکوونکو غوښتنه او هیله دا وي چې تنخوا یې لوړه شي، خو یو څه باید ومنو چې په ځینو شرایطو کې بیا د تنخوا د لوړېدو غوښتنه د ګټې پر ځای زیان پېښوي. د دې موضوع درک کول چې آیا له رئیس یا مدیر څخه د تنخوا غوښتلو وخت را رسېدلی که نه یو هنر دی، په داسې حال کې چې دوی نه پوهیږي چې د تنخوا لوړولو غوښتنه هم مناسب وخت ته اړتیا لري. دلته دریو هغو ټکو ته کتنه شوې ده چې پر مهال یې باید د تنخوا د لوړېدو غوښتنه ونه شي. لومړی، یو کال کېږي چې له زده کړو فارغ شوي یاست. د هغو کسانو له لوري د معاش لوړېدو غوښتنه چې تازه له پوهنتون څخه فارغ شوي ټکان ورکوونکې خبره ده، ځکه په کار تازه ګمارل شوي کسان باید یو ځل ځان ثابت کړي، وړتیا او تجربه ومومي څو د رئیس یا د ادارې د مدیر له لوري دغه کمزوري د معاش د لوړېدو پر مهال ونه کارول شي. که وړتیا لرئ او تجربه مو ترلاسه کړې، خو بیا هم باید له دې غوښتنې تیر شئ. نو دغه مهال ځینې استثناءات شته، خو د کار په لومړیو کې یوازې پر دې تمرکز وکړئ چې څه ډول په یوه اداره کې ځان ثابت کړئ. دوهم، کار مو تر اوسه بدلون نه دی کړی. یو غلط فکر دا دی چې کارکوونکی له ځان سره فکر کوي هغه څه چې ورسپارل شوي په ډېر ښه ډول یې ترسره کوي، نو معاش هم باید لوړ شي. کیدای شي په اوسنۍ دنده کې مو ښه تجربه ترلاسه کړې وي، خو په دې باید فکر وکړئ چې په دې برخه کې څه نوښت کولی شئ. ښه حل لارې دا ده چې خپل اوسني کارونه له لومړۍ کاري ورځې سره پرتله کړئ. که مو په کار او ځان کې مثبت بدلون ولید، کولی شئ د معاش د لوړېدو غوښتنه مطرح کړئ. دریم، ادارې ته مو هیڅ ډول ګټه نه ده رسېدلې. د هر شرکت یا ادارې لپاره ګټه رسول خپله معنا لري. که کولی شئ خپل ادارې ته ګټه رسول ثابت کړئ، نو په دې صورت کې بیا کولی شئ د معاش د لوړېدو غوښتنه وکړئ. یو څه ته مو باید پام وي چې د معاش د لوړېدو غوښتنې پر مهال ځان هر کاره مه معرفي کوئ، بلکې ځان د دې ادارې د ټیم یو غړی فرض کړئ. معلومه خبره ده چې یوازې ستاسو هڅې د دې ادارې د پرمختګ لامل نه دي شوی. په کومو شرایطو کې دنده پرېږدئ؟ د دندې پرېښودو پرېکړه اسانه نه ده، خو که ځینو نښو نښانو ته فکر وکړئ، کولی شئ په اسانۍ د دندې پرېښودو پرېکړه وکړئ، ځکه ډېر کله دغه ډول پرېکړې ستاسو په ګټه وي. د څېړنو له مخې هر شخص لږ تر لږه په خپل ژوند کې 12 ځله کاري چاپېریال بدلوي او په نویو ځایونو کې دنده اخلي. د دې بدلون لامل د مهارتونو پیاوړتیا، په ادارو کې بدلونونه او یا هم د 2 یا 3 شرکتونو ګډېدل ښودل شوي دي. له بل لوري هغه څه چې اوس یې وخت تیر شوی دی دا دی چې یو شخص د تقاعد تر ورځې په یوه اداره کې کار نشي کولی، خو زیات شمیر نور کسان بیا له استعفا وروسته د نوې دندې د پیدا کولو له ویرې سره مخ وي. په هر حال که تاسو د یوې ښې موخې لپاره پریکړه کوئ، د بېلګې په توګه په بله اداره کې پرمختګ کوئ، نو غوره د اوسنۍ اداره پرېږدئ، دا پر ځای اقدام دی. که تاسو 2 کاله په یوه اداره کې کار کړئ او اوس غواړئ بله اداره کې دنده واخلئ، نو هرومرو په دې اړه درڅخه پوښتل کیږي چې ولې پخوانۍ اداره پرېږدئ؟ ستاسو ځواب باید د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې مالي امتیازات او نور مطرح شي. که څه هم دغه پوښتنې ښایي ستاسو کاري سوانحو ته په کتو له تاسو وشي، خو دا په دې معنا نه ده چې ستاسو د مقررې مخه دې ونیسي. که تاسو هم هر کله د دندې د پرېښودو په اړه فکر کوئ، نو دغو ټکو ته باید پام وساتئ، او که مو په همدې اساس د دندې د پرېښودو پرېکړه وکړه، پر ځای به وي. لومړی، په اوسنۍ اداره کې د پرمختګ هیڅ چانس نه لرئ. ډېر کله داسې کیږي چې اوسنۍ دنده رئیس او همکاران مو د زړه له تله خوښ وي، خو تاسو بیا هم اړ یاست اوسنۍ دنده پرېږدئ. له دې ډول پرېکړو سره هغه مهال مخ کیږئ چې تاسو په یوه کوچنۍ اداره کې کار کوئ او په هیڅ ډول پکې د پرمختګ چانس نه وینئ، یا دا چې له دې وړاندې د شرکت د پرمختګ چانس نه وي، یا رئیس هم غواړي چې کاروبار یې په همدې کچه پاتې شي او ډېری نور کارکوونکي هم ورسره په همدې ټکي همغږي وي. کله هم چې تاسو پوه شئ چې تر دې وروسته په دې شرکت کې پرمختګ نشئ کولی، نو بیا غوره دا ده چې دا دنده پرېږدئ او نوې ادارې ته ولاړ شئ. دوهم، کاري ساعتونه مو زیات شوي خو معاش نه. کاري ساعتونه مو زیات شوي خو معاش مو په پخوانۍ کچه دی. کارکوونکي ډېر کله له داسې حالت سره مخ کیږي چې له کوم امتیاز پرته باید تر ټاکلې کچې ډېر کار وکړي. ډېر کله په ادارو کې یو بست د یو څه وخت لپاره خالي کیږي، یا دا چې کارکوونکي په رخصتۍ ځي چې دغه څه په ټولو ادارو کې عام دي، او نور کارکوونکي باید ژر تر ژره د دې بست نیولو اقدام ونه کړي.
که دغه وضعیت یو څو ورځې یا یو څو اونۍ هم دوام وکړي کومه خبره نه ده، خو که خبره له میاشتو اوړي او تاسو اضافي کار کوئ او د ادارې لخوا درته کوم امتیاز هم نه درکول کیږي، نو بیا د دې وخت را رسېدلی چې خپل اوسنۍ دنده پرېږدئ او د نوې دندې په لټه کې شئ. هیلې مو ناسپړلې پاتې دي. کیدای شي کلونه کیږي چې تر یو ډول ځانګړو شرایطو لاندې دنده ترسره کوئ. کیدای شي په لومړي سر کې مو پر همدې شرایطو کاري ستونزې حلولی شوې، خو اوس پوهیږئ چې په دې شرایطو دندې ته دوام ورکول مو بریا ته نشي رسولی. کیدای شي اوسنۍ دنده مو ثابته او خوندي نه وي او ډیری کسان ورته د یو چانس په سترګه ګوري. نو په دغسې حالاتو کې باید خپل راتلونکي په دې ډول مسایلو قرباني نه کړئ. څلورم، پر ځان باور لرئ. یوازې د دې لپاره مو دنده مه پرېږدئ چې ښه ورځ یا ښه اونۍ مو نه درلوده، خو که پوهیږئ چې نه نیکمرغه کیږئ او اوسني شرایط هم په هیڅ صورت بدلون نه مومي، نو هغه مهال بیا د دندې پرېښودل د ماتې په معنا نه ده او نه هم داسې څه دي چې پرې وشرمېږئ. که د اوسنۍ دندې د پرېښودو لپاره درسره منطقي دلایل وي، کیدای شي دا مو د ښې راتلونکي لپاره لومړنی ګام وي. که مو دا نښې ولیدې له دندې ایستل کیږئ. له دندې د ایستل کېدو خبر حیرانوونکی او خورا خواشینونکی دی چې په خصوصي شرکتونو کې د کار پر مهال هره ګړۍ د اورېدو تمه شته. مهمه نه ده چې تاسو څومره سخت کار کوئ، خو هره ګړۍ د دې امکان شته چې له دندې وایستل شئ، هغه هم له کومې پخوانۍ خبرتیا پرته. له دې ټولو سره وړاندې تر دې چې د رئیس یا د مدیر لخوا دا خبر واورئ، ځینې نښې نښانې هم شته چې له ادارې د ایستل کېدو په اړه باید پرې پوه شئ. په همدې اساس ښه ده چې پر دې نښو نښانو ځانونه پوه کړئ. هغه کسان چې کلونه کار کړی او څو ځله د ادارې له لوري له دندې ایستل کېدل تجربه کړي، پر دې ښه پوهیږي چې په وروستیو ورځو او اونیو کې ورسره څه ډول چلند شوی دی. دلته یې ځینې له تاسو سره شریکوو. لومړی، رئیس مو درته ګواښ کوي. کیدای شي رئیس مو درته له ادارې د ایستو کره نیټه څرګندونه کړي، خو ډېری کارکوونکي چې په دې برخه کې تجربه لري په دې ګواښونو پوهیږي. تر ټولو لومړی نښه دا ده چې کیدای شي کړنې مو تر پوښتنې لاندې راوستل شي، ان تر دې چې کیدای شي په شفاهي یا لیکني ډول درته ګواښ وشي. دوهم، تېروتنه درڅخه شوې ده. داسې نه ده چې له دندې هر ایستل شوی کس باید تېروتنه یا ګناه کړې وي، خو داسې تېروتنې هم شته چې له ادارې ستاسو ایستل کېدو ته لار هواروي. که دندې ته ناوخته راځئ، نو حتمي به کرل شوي هم بیرته ریبئ. د هغه څېړنې پر اساس چې په 2019 کال کې ترسره شوې ده، د شرکتونو ډیری رئیسانو ویلي چې د کارکوونکو د ایستو ډیری لاملونه یې دندې ته ناوخته راتلل دي. د ادارې د محرم اسنادو او رازونو بربنډول هم هغه خطر کېدای شي چې له دندې څخه ستاسو ایستو ته زمینه برابره کړي. دریم، سپارل شوې دندې ته جوړ نه یاست. ډیر کله تاسو له دې امله په دنده ګمارل کیږئ چې ورته مناسب یاست، خو ځینې مهال د مالي ستونزو له امله هم یوې دندې ته غاړه ږدئ. په هر صورت کله مو چې دنده له مسلک سره برابره نه وه، نو پکې ښه ځلېدلی هم نشئ. هڅه وکړئ د اړیکو له لارې شاوخوا درته داسې دنده پیدا کړئ چې وکولی شي له مالي پلوه هم ځان پرې بسیا کړئ او هم مو له مسلک سره اړخ ولګوي. له دې پرته به مو هره ګړۍ د ایستل کېدو ویره وي، او بله دا چې په دې اداره کې له کار کولو سره به په خپل مسلک کې هیڅ کاري تجربه ونه لرئ او پرمختګ به هم ونه شئ کړئ. څلورم، په کاري چاپیریال کې بابیزه ګڼل کیږئ. د کار څښتنان ډیر کله پر خپلو کارکوونکو حقوقي فشارونه راوړي. هڅه کوي له نورو لارو چارو د کارکوونکو ایستو ته زمینه برابره کړي. هڅه کوي له تاسو لرې اوسي او ډیر کله آن پر مخ هم درنشي. کیدای شي د دې احساس هم وکړئ چې نور د ادارې مهمو غونډو ته نه بلل کیږئ. که مو داسې نښې تر سترګو شوې، نو تیاری ونیسئ او وړاندې تر دې چې له ادارې څخه وایستل شئ، نو خپله سي وي مو نورو ادارو ته واستوئ. پنځم، د رئیس چلند مو بدل شوی. معمولا کارکوونکي له ادارې د ایستل کېدو په وروستیو ورځو کې د رئیس یا مدیر ناڅاپي کړنو ته متوجه کیږي. د رئیس د چلند ناڅاپي بدلون هرومرو له ځان سره د بد خبر زیری لري. شپږم، په شرکت کې مو اساسي بدلونونه راغلي دي. په شرکتونو کې د کارکوونکو ادلون بدلون او له کار څخه رخصتېدل عادي خبره ده. دغه څه ډیر کله هغه وخت رامنځته کیږي چې د شرکت عواید کم شي یا هم ځینې پیرودونکي له لاسه ورکړي. ډیر کله د دوو شرکتونو یو ځای کېدل هم یا بدلیدل د لامل ګرځي چې زیاته برخه کارکوونکي ځواب کړي. په ټولو شرکتونو کې هم دغه بدلونونه د کارکوونکو د ایستو لامل نه ګرځي، بلکې ډیری شرکتونه هڅه کوي خپل کارکوونکي قانع کړي چې هر څه به سم شي، خو که اوبه پر ژرنده ور واوړي بیا نو د دوی له وسې هم پورته خبره ده او کارکوونکي اړ دي د ځان لپاره بل ځای ولټوي.
په هر ډول کوي له کار ایستل کېدل یو ځورونکې پیښه ده، هغه هم بیا داسې مهال چې هیڅ تمه یې نه لرئ او په اړه مو هیڅ فکر هم نه وي کړی. په دې برخه کې تر ټولو ښه خبره دا ده چې خپله CV مو تل اپډیټ وساتئ. قدرمنو اوریدونکو، هیله ده دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د ژوند په چارو کې درته ګټوره ثابته شي. تر بیا د خدای پامان.